وخت مو په خیر دی. افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانیستل شوه. ولسمشر غني په دغو مراسمو کې وویل د اوسپنې پټلۍ په آسیا کې د ترانسپورت تر ټولو ارزانه، ګټوره او مهمه لاره ده. افغانستان ته د پاکستان صادرات کم شوي دي. پاکستاني رسنۍ وایي سږ کال له پاکستان څخه افغانستان ته د تیر کال په پرتله په صادراتو کې 12.5% کموالی راغلی دی. په ننګرهار ولایت کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریاله ملالۍ میوند په یو وسلوال برید کې شهیده شوه. ولسمشر غني یونوما د خبریالانو ملاتړ ادارو او بیلو هیوادونو په نوموړي برید غندلی دی. افغانستان کې تازه 18 تنه د کرونا وایروس له امله مړه او 213 نور ورباندې اخته شوي دي. په هیواد کې کرونا څخه د مړو شویو کسانو رسمي شمیر 1949 کسانو ته او د ناروغانو شمیر 48,753 ته رسیږي. او هند د پاکستان 2 پوځیان وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې دغه غړي تېره ورځ په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښه کې وژل شوي دي.